ابي هريره رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو اولاد د خپل پلار حق در هغه وخت پورې نسی ادا کولی در څو پورې چې داسې یو صورت نه وي جوړ سوی یعنې ته فرض که چې د سړي پلار مرئی دی او دا زوی ورلی دا مرئی پلار یې رانیوي وایخستی دا سړي نو در څو پورې او بیا د خپل مرئی پلار یې آزاد کړي حدیث شریف کې دا رقم تورې راځي د مرئی پلار یې رانیوي وایخستی او بیا د مرئی پلار آزاد کړي دې سړي نو یعنې یو قسم یو نوعه د خپل پلار حق ادا کوي که نو د پلار حق سړی نشي ادا کولی د پلار دونه لوی مقام دی د پلار دونه لویه درجه ده د پلار دونه لویه عظیمه مرتبه ده حتی چې مور و پلار نعوذ بالله مشرکین وي کافران وي بیا هم پر اولاد باندې د عزت او قدر دا فرض دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی حدیث شریف توری دا دی لا یجزی ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه د یو اولاد د خپل پلار حق نس ادا کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بیا مثال وایي ما سوا د یو داسې صورت چې پلار مرئی دی د یو چا زوی ورلی دا پلار یې د هغه سړي سره رانیوي او آزاد یې دې سړي نو یو قسم یو د مثال په ډول باندې د پلار حق ادا کوي پلار دون عظیم مقام دی حدیث شریف روایت مسلم کړی دی